سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. اچ ډي او په واسطه تاسو کولی شئ دې په واسطه کولی شئ مثلا دغه فورمول تاسو نوټ لیکئ، د نوټ کې دا اچ ډي او په دې شکل راځي. تاسو دا دوه وړوکي دا به انتخاب کې سلیکټ وکړئ، دلته به څه ته راشي سبسکرایب به کلیک کړئ. ګوره اچ ډي او تاسو ته فکر کوم زیات په نوټونو کې مخته راځي چې دې نقطې ته فکر وي ډاکټر صاحبانو. اچ ډي او په دې شکل لیکلی شي. دا چې فورمول بیا سوالونه حل کول هغه په اکسل کې کېږي، دلته صرف نوټ دپاره تاسو یو ډیزاین جوړولی شئ. بل آپشن چې دی سوپرسکریپ هم همدغه شکل دی. فرض مثال زه ورته لیکم چې 2 او 3 دوه په توان د درې زه لیکم که نه، دلته زه ورته وایم دا دوه په توان دا بیستشي درویشت شول، زه ورته وایم چې نه دوه په توان درې ورته انتخاب کړئ او ورته کلیک کړئ دوه په توان درې. یعنې که چیرې موږ تاسو نوټ لیکو، نوټ کې موږ تاسو کولی شو اچ ډي او موږ ته ضرورت شي فورمولونه بغیر اچ ډي او نور فورمولونه تاسو په طبابت کې مختلف فورمولونه دي کولی شي دې ځای نه هغه فورمولونه مختلف ډیزاینونو باندې لیکل شوي دې ځای نه جوړ کړئ. که توان لري پاس توان دپاره سوپرسکریپ انتخابوئ او که په لاندې ځای ته راښکته کوئ هغه ته سبسکریپ انتخابوئ. صحیح. راځو نیکسټ موږ سره ټیکس افیکټ اینډ فوټوګرافي د دې سره موږ کولی شو لیکل ته مختلف سټایل ورکړو. ګوره دلته زه دا لیکل انتخابوم، دلته راځم ورته وایم چې دې ته کوم سټایل ورکوئ. سټایلونه د مختلفو ته انتخابوئ، هغه بیا تاسو په خپله پکې کار کوئ. مثال زه ورته وایم چې دغه سټایل ورته ورکړه، دغه سټایل خو هېڅ شی وکړه. آوټلاین دغه څنګ کې د لیکلو څنګ کې چې د کوم بارډر شکل دی کوم خط دی دغه ورته تغیروی شو. مثال زه ورته وایم چې آوټلاین ته کوم رنګ ورکړه، آوټلاین ته زه ورته وایم چې مثال آوټلاین ته دغه رنګ ورکړه. صحیح. اوس تاسو ته معلوم شو، ګور آوټلاین هغه لاین درته معلوم شو چې کوم رنګ مو ورته انتخاب کړو. صحیح. که دې ځای نور رنګونه ورته انتخابوئ هم کولی شئ رنګونه ورته انتخاب کړئ. مطلب شیډ سیوري ته وایي، سیوری ورته ورکوئ لیکلو ته ډیزاین د نو بیا پکې تاسو خپله کار کوئ او درته راځي. ښه دې ځای نه مختلف سیوري ډیزاین دی، سیوري ډیزاین لیکلو ته ډیزاین ورکولی شئ. نو بیا تاسو په خپله انتخابوئ چې ریفلیکشن انعکاس. مثال لکه یو څوک چې اوبو په سر ته ولاړ چې اوبو کې لاندې ښکاره کېږي رڼو اوبو ته، دا په دې شکل انعکاس دی. یعنې یو څنګ کې انعکاس بیرته هغه سیوری ښکاره کېږي په اوبو کې ځای کې هغه ډیزاینونه دي دلته. نو ورته انتخابولی شئ چې کوم ډیزاین ورته انتخاب کړي. دا پسې ګلو چې دی دا همداسې څه شی ورته وایو موږ تاسو داسې رڼایي غوندې روښنایي ورکوي ورته لیکلو ته، دا ځلوي ځلېدونکی. صحیح. همدارنګه نومریک سټایل څه دی ډاکټر صاحبانو؟ نومریک سټایل چې دا بیا جدا موضوع دی. دې ته راځو، لاندې راځم، دلته زه لیکم فرضاً دا زما نمبر دی، زه دلته انتخابوم ورته سایز یې لږ راټوم. صحیح. زه ورته وایم چې دغه لیکل چې دی د دې ډیزاین دی نومریک ډیزاین ماته لږ څه تغییر کړه. دلته راځم ورته انتخابوم څه شي څه رقم په دې شکل په دې شکل کې دا ورته انتخاب کړم. ګوره اول حرف وړوکی، دویم غټ، بیا همدغسې وړوکی غټ مختلف کاږه واږه یې کول سره که نه. همدا رقم ورته وایم چې نه په دې شکل هم نه. دلته بیرته راځم ورته بل شکل ورته انتخابوم، دغسې شکل مختلف شکلونه تاسو ورته انتخابولی شئ. مقصد وخت به پرې نه نیسو، خو دلته چې څومره راځي مختلف شکلونه انتخابولی شو. لیګیچر هم همدغسې دی چې مثال لیکلو پاراګراف ولیکئ هغې کې سټایلونه دي، کوم سټایل ورته ورکوي کوم نه ورکوي، ټول دغه سټایلونه دي. لیکل چې کله وکړئ سلیکټ کړئ دلته انتخابوئ چې کوم سټایل ستاسو خوښېدو ورته انتخابوئ. اوس به ورباندې زیات وخت نه نیسو، مخکې ځو درس وایو. ښه راځو نیکسټ آپشن ته، کنټرول پلس ا. ښه بل چې دی موږ سره څه دی ټیکس هایلایټ کول، دا ډېر زیات مهم دی تاسو لپاره، ډېر زیات مهم دی. ګوره کنټرول ا کنټرول سی راځم دا لیکل لږ زیاتوم. صحیح. ځینې وخت تاسو نوټ دی، تاسو سره نوټ دی
درس وایي نوټ مو کمپیوټر کې جوړ کړی خو په نوټ کې ځینې جملې چې مهمې دي هغه باید حفظ کړي یاد کړي هغه په نښه کې ځان ته مارکر تاسو سره سره دی مارکر باندې په نښه کوئ خو دلته کمپیوټر کې به څه کوي کمپیوټر کې هم تاسو کولی شئ دلته راځئ ورته انتخابوي رنګونه ورته کوم رنګ انتخابوي هر رنګ چې تاسو ته کوم رقم مارکر زده چې دا زیړ رنګ صحیح ده زه ورته یم چې دلته دغه موضوع چې دی دغه جمله باید ماته هایلایټ شي او دلته راته دغه جمله هایلایټ شي او دلته راته دا جمله هایلایټ شي بیا کولی شئ سیو کې ثبت کړئ یعنې دا هغه ځایونه چې مثال تاته په امتحان کې زیات راځي او دا باید ته حفظ کې یاد کړي مهم نقاط دي تا په نوټ کې هغه کولی شئ دې ځای نه هایلایټ کړي په نښه کې ځان ته رنګونه کې بدلاوي نو کولی شئ چې بیا مثال هایلایټ ورته شي نه دغه رنګ نه دغسې رنګ ورته یا سور رنګ ورکړه کوم رنګ چې تا هغه خوښ وي ورته انتخابولی شئ ورباندې اپلای کولی شئ صحیح دا دی هایلایټ وظیفه موږ سره چې یعنې د مارکر وظیفه یې اجرا کوي چې کله موږ نوټ کې یو څه شي مارکر باندې هایلایټ کوو بل اپشن چې دی موږ سره فونټ کالر دی د لیکلو دپاره دلته دا انتخابوم راځم لیکلو ته رنګ مختلف رنګونه ورکوم ګوره کوم رنګ ورته ورکوي دلته ورته وګوره ټول رنګونه دي چې کوم رنګ ته اتومات هلته ښکاره کوي کوم رنګ ته ورته ورکوي یا له دې ځای څخه ورته شي دا یا که دې ځای مور کلر باندې کلیک وکړم مور کلرز کې راشه دلته سټینډرډ دې ځای نه انتخابوي ګوره دلته یو نیو دی یو کرنټ دی د دې مطلب چې د کرنټ چې دی د کرنټ دا موجوده د کوم رنګ چې زموږ لیکل لري هغه درته ښکاره کوي دا اوس فعلا ستا لیکل دغه رنګ لري او نیو چې دی دلته چې موږ کوم انتخابو هغه درته ښکاره کوي چې تا نوی کوم انتخاب کړی او موجوده د کوم رنګ دی نو دلته زه راځم زه ورته وایم چې مثال ماته د لیکلو ته دغه رنګ ورکړه ګوره نیو چې دی دغه نیو شو او کرنټ موجوده دی کله یو کې کم رنګ اپلای کېږي ګوره هماغه رنګ ورکړو یا ورته وایم چې نه د دې ځای څخه هم نه کلیک کوم راځم ورته وایم چې دلته کسټم ته راځم په خپله یو رنګ جوړوم دلته ورته رنګونه ورته کم زیات که څومره چې کوي دلته بیا هم نیو او کرنټ ته درته ښکاري کرنټ موجوده رنګ دی دا دی او نیو رنګ ته ورته جوړ کړه چې څومره رنګونه ورته دلته پکې کار کوئ نو ورته کم زیات که ګرین شین کم که آسماني زیات که سور کم که څه شی چې کوئ تاسو ورته په خپلې خوښې رنګ جوړولی شئ او انتخابولی شئ د فونټ لپاره لیکلو لپاره صحیح بل اپشن دی کلیر فارمیټ دا به وایي کلیر فارمیټ په واسطه مونږ کولی شو که څومره مونږ لیکلو ته رنګونه ورکړي وي ډیزاین ورکړی وي څه شی مو کړي وي نو کلیر فارمیټ په واسطه ټول فارمیټ ډیزاین رنګ صفا کولی شو عادي حالت ته راځي ګوره کلیک پې کوم ګوره کوم فارمیټ چې مو ورکړی و ګوره کنټرول دې ته مثال زه اوس یو سټایل ورکړم صحیح دا سټایل مې ورته ورکړو سټایل مې هم ورته ورکړو سایز یې هم لږ رټوم او رنګ یې ورته تغییروم زه ورته وایم چې دغه سور کلر ورته ورکړه صحیح دا اوس ما ورکړی زه ورته وایم چې دا ټول لیکل چې موږ کړي دغه رنګونه ما خوښ نه شول بلکل باید ما ته په ساده شکل وي مایکروسافټ ورډ چې هغه لیکل کوم په هغې شکل وي نو کلیر فارمیټ باندې کلیک ټول لیکل پاکېږي په عادي شکل ورته راځي صحیح فارمیټینګ ټول کلیر کولی شو ښه چینج کیس ته راځو چې دا څه مطلب لري چینج کیس په واسطه مونږ کولی شو ډاکټر صاحبانو جمله مې لیکل مې کړي ځینې حرفونه وړه دي او ځینې غټ دي مختلف دي زه غواړم چې دلته چینج کیس په واسطه مونږ کولی شو لیکل سنټن کیس د دې مطلب څه دی سنټن کیس نه مطلب دا دی چې د ما کومه جمله کوم پاراګراف لیکلی د دې لومړی حرف باید غټ وي غټ حرف باندې وي لومړی تورې او نورې ټول په وړه حرفونه وي سنټن کیس صحیح دویم لوور کیس چې دی ټول یې په وړه حرف وي ګوره لیکل زموږ ټول په وړه حرفو شول متوجه شئ ډاکټر صاحبان دلته ګوره ټول لیکل په وړو حرفو دي صحیح زه ورته وایم چې نه لومړی حرف یې باید غټ وي سنټن کیس لومړی حرف غټ وي غټ شو صحیح شو بیا ورته وایم چې نه ټول دې وړه حرفونه شي لوور کیس ټول وړه حرفونه باندې شول صحیح دریم راځم اپر کیس ټول په غټ ګوره لیکل ټول په وړه حرفو دي که نه غټ حرفونه د انګلیسي نه دي وړه حرفونه دي اپر کیس انتخابم ټول په غټ حرفو شي ټول لیکل په غټو حرفو باندې شول بل اپشن چې دی کیپیټلایز ایچ ورډ د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې د هر لغات په دې جمله کې په دې پاراګراف کې چې څومره لغتونه دي هر لغت دپاره لومړی حرف یې غټ کړه نور وړه کلیک ګوره هر لغات هر یو حرف غټ دی ګوره اول لغات لومړی حرف غټ دی نور وړه دي صحیح
او ټوګل کیس څه مطلب دی؟ ټوګل کیس نه مطلب دا دی چې کوم حرفونه په دې متن کې، په دې پاراګراف کې، په دې مکتوب کې لیکل سوي، څومره حرفونه چې لیکل سوي دي، کوم چې په وړه حرف دي هغه ورته ما د غټ حرف کا، او کوم چې په غټ حرفو دي یعنی برعکس د هغې هغه وړه حرف ته وړه کلیک پې کوم ګورې ورته کوم چې په غټ حرفونو ټول وړه حرفونو ته چینج شول، تبدیل شول. صحیح. او غټ حرفونه وړه حرفونه چې هغه ټول په غټ حرفو باندې شول، چې د دې وظیفه همدغه وه. بل اپشن چې د موږ سره لیکلو سایزونه دي. ګوره لیکلو لپاره سایز غټول څو ځایونه کول چې لومړی له دې ځای نه دلته انتخابولی شي ورته، مثال شپږ ویشته، اته ویشته، څومره، یا دلته ورته انتخابوي، او که دلته ورته لیکي هم کولی شي ویې لیکي. مثال دلته ورته ولیکي څومره هم چې غټوي ورته لیکي، مثال ورته لیکي 90 انټر یې 90 سایز دومره دی. ګوره دومره غټ دی. زه ورته وایم چې نه دا خو ډېر غټ دی، څو یې کوي ورته 50. صحیح. دا هم غټ دی، څو یې کوي ورته 20. صحیح. وړوکی حرف شو، د دې ځای نه کولی شي، او که د دې ځای نه د دې ځای نه هم کولی شي. دا ا. صحیح. یو انکریز دی، یو ډیکریز دی. انکریز په واسطه یې غټولی شي، ډیکریز په واسطه بېرته وړوکی کولی شي، کلیک پې کوئ. دا دوه طریقه. درېیمه طریقه چې دی کیبورډ نه کنټرول پلس قوس یو ښي طرف کې یو چا طرف قوس. ګوره دا کیبورډ نه مونږ کولی شي. دا د دې ځای څخه هم تاسو کولی شئ غټ او وړوکی، چې دا بیا درته ډېر اسان تمامېږي. کیبورډ له بچیو کې ګوره دا کنټرول به ونیسي، دا کنټرول به مو نیولی وي، دا قوس دې سره وړوکی کېږي او دې سره غټېږي سایز یې. ښه، دا د کیبورډ شارټ کټ دی د لیکلو سایز. دلته مې درته کیبورډ کې ښکاره کړو. صحیح شو. دا موږ سره د فونټ سیکشن و چې انشاءالله کوم څه پکې پاتې نه دي، او یو شی چې پاتې دی هغه دا دی چې آخري فونټونه کوم فونټونه چې تا کمپیوټر کې انسټال کړي دي. مخکې مو چې بحث پې وکړو، فونټ کې مونږ کولی شو چې مختلف فونټ لیکلو لپاره فونټ ډیزاین انتخاب کړو. مثال زما یو مکتوب لیکلی، زه یو ښایسته فونټ ما انسټال کړی یا ما سره کمپیوټر کې شته دی، غواړم د هغه فونټ نه استفاده وکړم، د هغې فونټ له طریقه زه لیکل جوړ کړم. نو دلته راځو کلیک ورباندې کوو، کوم فونټ ورته انتخابوي. لیکل به انتخاب کې سلیکټ به کړي، دلته به ورته راشي کوم فونټ چې ستا خوښ و فونټ به ورته انتخابوي. همدارنګه که لیکل د دري وي، انګلیسي وي، پښتو وي، هېڅ مشکل نشته، فونټونه به ته انسټال وي، مختلف فونټونه ورته انتخابولی شي. خو یو شی چې ما درته ویلو چې کله تاسو دا مو په ذهن کې وي چې دلته مو هر فونټ ورته ورکړ ډاکټر صاحبانو، هغه لیکل مو ډیزاین کول، خو که چیرې په بازار کې بل ځای کې بیا هغه دغه کوم متن چې دی مکتوب دی پرنټ کوئ، شاید هغې سره دا فونټ نه وي، نو تاسو به څه شی کوئ، مخکې مونږ وویل چې پی ډي اف کې به ثبتوئ. چې کله پی ډي اف کې ثبت کړئ پلس ته واچوئ، هلته چې اوپن کړئ هېڅ مشکل نشته، هماغه فونټ کې چې تاسو ثبت کړي دي هماغه فونټ پرنټ کولی شئ. بیا خو د دې ځای تاسو لیکلو لپاره مختلف فونټونه ورکولی شئ، کوم فونټ کې چې ته وغواړې لیکل ورته ورکولی شي. دا موږ سره فونټ سیکشن. ښه، راځو پاراګراف سیکشن ته. پاراګراف سیکشن کې موږ څه کولی شو؟ لومړی راځو بولټس نه مطلب چې ګوره ډاکټر صاحبان زه دلته لیکم، فرض مثال زه دلته یو څه لیکم پارټس آف کمپیوټر. صحیح. کمپیوټر پارټ اف کمپیوټر مې ولیکلو، ګوره زه لیکم ورته وایم چې پارټس اف کمپیوټر د کمپیوټر پرزجات، برخې د کمپیوټر برخې. صحیح. د کمپیوټر برخې دي، زه ورته وایم چې دې برخې خو مختلفې دي، دا باید موږ یو لیست جوړ کړو. یو څوک راته راځي چې ماته یو لیست جوړ کړي د کمپیوټر برخې چې څومره برخې موږ سره موجودې دي یا کوم چې شته دي راسره که نه. د دې دپاره موږ تاسو دلته لیکو، عنوان مو ورته ولیکلو پارټ اف کمپیوټر. صحیح. انټر. لاندې راځم، زه اوس لیست جوړم، خو لیست په دې شکل جوړم. ګوره څنګه ورسره یو سمبول ورکوم.
کوم رقم سمبول ورکوي ورته دا ورته ورکوي دغه شکل ورکوي دا شکل ورکوي دا شکل ورکوي دا شکل ورکوي دا شکل ورکوي کوم رقم سمبول چې تو غواړې مثال زه دغه شکل ورکوم یا ورته چې دغه شکل ورکوم صحیح دلته ورته لیکم پارټ اف کمپیوټر چې دی مونیټر شو صبر چې زه رنګ چینج کړم مونیټر شو ګوره انټر چې اتومات خپل سمبول راځي مونیټر شو کیبورډ شو ماوس شو صحیح نو دلته اوس که چیرې ته وغواړې کولی سي دغه سمبول په مختلف شکلونو باندې چینج کړي دغه نه وي دا غواړې او که دا غواړې دلته ټول درته شته دي هر یو چې ته غواړې دلته ورته انتخابوه یعنې یو لیست دی که نه چې یو نشاني کوي او ډیفاین نیو بلټس نه موږ بیا یو بل سیم کولی شو فرضاً زه ورته وایم چې دې کې چې کوم موجود دی هغه نه زه خپله یو تصویر خپل عکس وساچوم دلته پیکچر ته راشئ کلیک به یې کړئ زه غواړم چې دغه سمبول شکلونو په ځای خپل تصویر عکس واچوم ورک آفلاین به کلیک کړئ ها دلته اوس کمپیوټر کې تاسو سره کوم عکسونه دي دا ما فرضاً تاسو کمپیوټر کې عکس شته او که نه دی کې فکر کوم عکسونه نشته راځم ډیسکټاپ باندې هم ګورم ډیسکټاپ یو پیکچر شته دی دا انزرټ کوم انزرټ اوکې فکر مو دی ډاکټر صاحب مونیټر کیبورډ ماوس بل څه دی کیمرا بل څه دی فلاش فرضاً نو کولی شي تاسو خپل عکس هم دلته راوړئ د هر یو جنس سره کولی شي د هغې جنس عکس انتخاب کوئ هر چې که تاسو لیس جوړوئ نو دې ځای څخه ډیزاین کولی شي د لیس ډیزاین جوړولی شي دې ځای نه ورته مختلف انتخابولی شي کوم یو انتخابوي هم کولی شي صحیح او که وایي چې نه پیکچر هم نه سمبول زه یو بل سمبول ورته انتخاب کوم سمبول انتخابوي دلته به راشي سمبولز دي کوم چې ستا غوښتل کوم د خوښ و هغه ورته انتخابولی شي فرضاً زه ورته وایم چې ما ته انتخاب که یو سمبول وي مقصد دغه انتخابوم صحیح اوکې اوکې به ووهئ اوکې ګوره دغه سمبول مو انتخاب صحیح شو یو لیست دپاره یعنې مونږ کولی شو یو سمبول یو شکل جوړ کړو چې مونږ یو لیست یو چې لیستونه جوړوو هغې دپاره هر یو جدا هر یو فارټ هره برخه یې چې مونږ لیکو هغې دپاره یو سمبول اچوو ښه چینل لیول چې دی د دې څه مطلب ده د دې په واسطه دغه دی چې یعنې مونږ ورته مختلف لیولونه لرو دلته مثال اوله کې پارټ اف مونیټر کې بیا مختلف قسمونه د هغې لپاره دغه ډیزاین ورکوه مثال هغې کې نور قسمونه د هغې لپاره دا ډیزاین ورکوه هر لیول دی مختلف لیول لري اوس مونیټر دی مثال مونیټر کې LCD دی LED دی مثال مونیټر کې نور مختلف مونیټرونه دي هغې کې بیا لیول ته مختلف سمبولونه ورکول سوله همدې ځای څخه نور تاسو خپله کار پرې کوئ دغه دي دې ځای نه همدارنګه فونټس دی فونټ نه کولی شي چې رنګونه تغییر کړي زه ورته وایم چې دې ته ما ته اول خو دا چې سایز لږ غټ کړه دې ځای نه سایز ورته غټولی شي او رنګ یې له دې ځای نه زه ورته وایم چې نه دې ته ما ته شین رنګ ورته ورکړه او نور هم چې کوم سایزونه کم زیات کوي دې ځای څخه کولی شي اوکې اوکې ګوره رنګ یې شین شو سایز هم تغییر شو مختلف کولی شي دې څخه او یا غواړې چې نه سمبولونو ته ضرورت نه لرم زه څه شی لیکم زه ورته وایم چې ما ته دلته شمېرې واچوه عددونه واچوه د څونه یو نه ګوره که چیرې عدد اچوي د دې ځای څخه انتخابول شي یو نه مثال لیست دی اتومات لومړی ضروري چارې دپاره زه ولیکم لیکم مونیټر کلیک انټر 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 چې وهي څومره انټر چې وهي لاندې ته اتومات شمېره ورسره ثبتېږي خو بیا دلته هم ډیزاینونه دي چې مثال په دې شکل اچوي قوس ولري په دې شکل اچوي یا په دې شکل اچوي ABC اچوي په غټو حرفو اچوي په وړو حرفو اچوي نو دې ځای نه ورته مختلف شکلونه انتخابولی شي چې دا هم هماغه چینل لیول دی چې لیولونه بیا ورته جوړولی شي او ډیفاین فارمیټ چې دی دې ځای نه فارمیټونه فونټونه ورته انتخابولی شي او دې ځای نه حتی الفبیتې ورته اچوي هر څه چې اچوي کولی شي ورته انتخاب یې کړي دا کې بیا تاسو په خپله کار کولی شئ چې دې وخت نه ضایع کوو خو ډېر څه پکې نشته مهم شیان چې دي همدا ما چې درته وي دا مهم دي چپ طرف نه کوي منځ نه کوي ښي طرف نه کوي هغه به تاسو ورته انتخاب کړئ او بل چې
چې موږ سره دی هغه هم دغه شکل هم دی دې ډیزاین هم کولی شي. فرضاً مثال زه ورته وایم چې ګورئ زه یو مثال وکړم. یو چپټر تاسو جوړوئ، فکر وکړه چپټر، یو چپټر تاسو جوړوئ، چپټر صحیح شو. چپټر کې خو لومړی چپټر فصل دی، بیا فصل کې صفحه دی او صفحې چې بیا پسې موضوع عنوان دی. نو مثال زه دلته لیکم چې ورته لیکم چې لومړی دلته راځم ملټي لیول لیست به تاسو انتخاب کړئ، ملټي لیول مشکل انتخاب کړو، دلته به کلیک وکړئ. ګوره زه وایم چې چپټر کې لومړی فرضاً زه ورته لیکم چې book enter title enter مثال page enter راځم انتخابوم. ګور ډاکټر صاحبانو لومړی بوک کتاب لیکلی، کله چې دلته انټر ووهم زه انټر سره بیا څه کوم ټیب ووهم، ټیب به بس ووهئ. ټیب نه مطلب چې ګوره اول مثال یو موضوع دی ولیکلی، د دې مطلب دی چې ګوره کتاب لومړی اول چې دی لومړی اول فصل دی، اول دویم اول چې دی صفحه اول دی، صحیح دی. بیا چې انټر ووهئ بیا دلته بیا لیکل کې مثال مثال اول فصل دی، دویمه صفحه دی، همدغسې. مثال تاسو کولی شئ چپټر، صفحه، پیج مختلف ډیزاین کړئ. مثال دلته راځئ اول فصل دی، دریمه صفحه دی او بیا ټیب ووهئ، ټیب ووهئ ورته اول څه دی پکچر دی، پکچر عکس دی. وګورئ دلته اول نه فصل شو، دویمه شمیره چې دوه چې دا صفحه شوه او دریم ځل یو چې دا د پیج یا د پکچر یعنی تصویر شماره دی، یعنی مختلف شمارې تاسو ډیزاین ورته جوړولی شئ او بیا دې ځای نه ډیزاین ورته ورکولی شئ، مختلف ډیزاینونه ورته ورکولی شئ. هیډینګ دی مثال هغه به تاسو خپله کار پکې وکړو. نور ټول هماغه شیان دي کوم چې موږ مخکې ویل، مهم شیان یې همدغه و چې دا موږ تاسو ویل. صحیح. ښه راځو بل بخش ته. موږ تاسو equal to rnd فرضاً دلته ما لیکل کړي دي، لیکل مې وکړل، لیکل کوم. دلته ما لیکل کړي دي equal to rnd enter. ډیکریز انکریز انډیټ نو مطلب دا دی ګوره دلته ما لیکل کې زه ورته وایم چې دغه پاراګراف چې دی دا لږ یو طرف ته یوسه، یو بل څنګ ته وړاندې. ګوره دې ساحې ته یوسه، چپ طرف ته یا ښي طرف ته یوسه، دې ځای نه مونږ یو طرف بل طرف ته انتقالولی سو پاراګراف لیکل. صحیح. ګوره ښي طرف ته یوسه او یا بېرته چپ طرف ته راوړه، یو سره چپ طرف ته بل طرف ښي طرف ته، چپ طرف ته بل طرف ښي طرف ته وړلی سو. صحیح شو. او بل مهم آپشن چې ډېر زیات مهم دی او ډېر زیات خلک مشکلاتو کې چې همیشه ورسره مخ کېږي هغه د دې ځای څخه یو آپشن. ګورئ ډاکټر صاحبانو کله چې موږ انګلیسي لیکل کوو خو سمه ده چپ طرف نه شروع کېږي. صحیح ده. زه ورته وایم چې نه د چپ طرف نه د منځ نه شروع شي باید. صحیح. دلته دا به انتخاب کړو د منځ طرف نه. صحیح شو. سنټر منځ دی، لیفت چپ طرف ته، الاینمنټ لیفت دی او رایټ چې دی ښي طرف نه لیکل کېږي. ګوره کله موږ تاسو انګلیسي لیکو نو ښي طرف نه خو بیخي حساب ګډوډېږي که نه. انګلیسي لپاره چپ طرف ته او پښتو دري لپاره ښي طرف انتخابوو. خو یو مشکل چې ډېر خلک ورسره مخ یاد شوي دي چې مهم دی دې ته توجه زیاته ولرئ. اکثره وخت ځینې وخت یو څوک لیکل کې ګوره زه لیکل کوم. صحیح دی. لیکل ورته دري یا پښتو انتخابوم. دلته مې ورته انتخاب کړو. صحیح شو. زه یو څه لیکم، سایز یې لږ غټوم. زه لیکم زما هیواد نوم دا څه شی مثال افغانستان په انګلیسي باندې لیکم. صحیح ده. ما لیکل د ښي طرف نه شروع کړي یا مې جوړ کړي دي. صحیح. او هیواد نوم
دا چې شي افغانستان ما ته څوک وایي چې دا په انګلیسي باید ولیکې نو زه چې کله انګلیسي ورته انتخاب کړم دلته لیکم AFGHANISTAN افغانستان ولې دا داسې ګډوډ شو او که بیرته پښتو لیکل شروع کړم ګوره هغه افغانستان ولیکلو افغانستان دا اوس چې پښتو لیکل نوره شروع کړم ګډوډ شو افغانستان زما چېرته لاړو افغانستان چېرته لاړو ولې دغسې پیدا شو ګوره تاسو وایئ چې مثلا ما خو دلته هم ورته پښتو لپاره الاینمنټ چې د ښي طرف نه رایټ انتخاب کړی دی دغسې بیا څنګه ګډوډېږي اکثره وخت دا مشکل تاسو به څه کوئ دلته به راځئ ټیکسټ ډایرکشن مهم دی ښه ډاکټر صاحبان کله هم چې تاسو پښتو لیکل کوئ نو ترڅنګ د دې چې تاسو دلته رایټ انتخاب کړئ ټیکسټ ډایرکشن به هم رایټ انتخاب کړئ کله زه دا انتخاب کړم ګوره اتومات دا جوړېږي صحیح یو خو به دا انتخاب کړئ ترڅنګ به ټیکسټ ډایرکشن دواړه انتخاب کړئ ګوره زه اوس هر څومره چې ولیکم ګوره زما هېواد نوم دا څه شی په انګلیسي ته راځم په انګلیسي لیکم هېڅ مشکل پکې نه جوړېږي ولې چې ټیکسټ ډایرکشن موږ جوړ کړی دی افغانستان صحیح نوره پسې شاته څومره هم لیکل کوي پښتو لیکل کوي دري لیکل کوي څومره چې لیکي مشکل نشته لیکلی شي صحیح نو تاسو به چې کوئ ټیکسټ ډایرکشن چې ډېر زیات امپورټنټ دی مهم دی الاینمنټ به ورته رایټ کوئ او ټیکسټ ډایرکشن به ورته رایټ انتخاب کوئ دواړه چې تاسو لیکل کې مشکل سره مخ نه شي دې نقطې ته مو زیات فکر وي چې اکثره وخت بیا ځینې وخت مشکل کې ګیرېږي او بیا ورخطا نه شي ورته ښه راځم مخکې نوربخش ته انګلیسي انګلیسي لپاره موږ چې کوو لیفټ انتخابوو ټیکسټ ډایرکشن دلته راځو کنټرول ا سایز یې لږ کموم بل موږ سره چې دي ښه د دې لیکلو تر شا رنګونه مختلف کولی شي چې دا هم ورته جوړ کړي مثال کوم رنګ ورته شیډینګ دی مثال د لیکلو تر شا زه ورته دلته مثال یو عنوان لیکم مخکې له دې خط نه دلته مثال دغه لاندې متن لیکلی پاس ورته یو چې لیکه افغانستان زه ورته وایم چې دا د دې تر شا یو شیډینګ یو رنګ ورته ورکړه څه رنګ ورته ورکړه هر رنګ چې ته ورته ورکوې رنګ ورته انتخاب شیډینګ پسته لیکلو تر شا صفحې ته یو رنګ ورکول دي صحیح شو مختلف رنګونه دي ځینې ورته انتخابولی شي دلته ورته راشه نور کلر کوي هېڅ رنګونه لري که بېرته مور کلر کې مختلف رنګونه دي ځینې هماغه مخکینی موضوع ده چې موږ تاسو ویلي صحیح ورته انتخابولی شي دې ځای نه سټنډرډ دی کسټم دی کوم رقم چې ته انتخابوي ورته انتخابولی شي بل راځم څه شی وایو بل راځم جسټیفای څه مطلب دی جسټیفای په واسطه ډاکټر صاحبانو موږ کولی شو چې کله موږ یو متن یو لیکل یو مکتوب لیکلی دی هغه ترمنځ د لغاتو فاصلې کمې زیاتې کړو منظمې کړو مثال ځینې لیکي کمې زیاتې وي انتخابوي لیکل ورته جسټیفای ته راځو جسټیفای په واسطه د هغو ترمنځ فاصلې مختلفې جوړوي مثال زه لومړی دغسې انتخابوم ګوره دې شکل ته بدل شو یا ورته چې نه جسټیفای لو په دې شکل کې یا ورته چې نه جسټیفای میډیم په دې شکل کې ګوره د هغه لیکلو ترمنځ د لغاتو ترمنځ فاصله زیاته شوه او یا جسټیفای های بیخي زیاته شوه فاصلې د هر لغات ترمنځ فاصلې زیاتې شوې نو جسټیفای په واسطه موږ فاصلې زیاتولی سو او کمولی سو صحیح بل آپشن دی لاین اینډ پراګراف سپیسینګ دی چې دا هم مهم دی د دې په واسطه موږ څه کولی شو ګوره موږ تاسو یو څه لیکلی دی یو موضوع مو لیکلی دی هغه غواړو چې دا صفحه داسې ډیزاین برابر کړو چې پوره په صفحه کې پوره راشي کم زیات فاصله زیاته پاتې نه شي دا کومه ورقه چې موږ چاپوو ډېر منظم او پوره ډک راشي نو لیکل ورته انتخابوو که چیرې لیکل کم وو دلته راځو سپیس یې ترمنځ کې زیاتوو دا فاصلې زیاتوو چې ځای زیات ونیسي صفحه ډکه شي که نه څومره زیاتوي 3 شو 2.5 شو 2 شو 1.5 شو څومره هم چې ته زیاتوي کولی شي کم زیاتې کړي او یا ورته وایم چې نه زه په خپله ورته وکړم لاین سپیسینګ آپشن دی چې 2003 آفیس کې دی په همدې شکل نه ته په خپله ورته سیټینګ جوړ کړه کمې که زیاتې که ښي طرف نه چپ طرف نه وروسته شاته ټول مکمل دې ځای نه تاسو سیټینګ بیا جوړولی شي اوس که مونږ کار پکې وخت نیسي نو تاسو په خپله دې کې ټول کار کولی شي چې د لیکلو سایز کم او زیات کړي
او لنډ طریقه د دې ځای دې سیکشن نه کولی شي ټول تیار جوړ د دې ځای نه کولی شي. او دوه اپشن اډ سپیس بیفور پروګراف. د پروګراف نه مخکې چې دی فاصله ورته اډ کړه زیاتې کړه ورته کلیک وکړئ دلته فاصله ورته زیاتېږي دا ګوره دغه فاصله ایا ورته چې نه ریموو سپیس دا فاصله دی ریموو شي ضرور نه ده صحیح شو ګوره دغه فاصله ریموو شو. همدارنګه ریموو سپیس آفټر پروګراف د لیکلو نه وروسته کومه فاصله چې ده ګوره دغه فاصله ده د سلیکټ کړم چې دغه فاصله چې ده که زیاتوي اډ به کړي او که پاکوي ریموو به کړي. ګوره دلته اوس ته زه اوس ریموو کوم چې کله هم زه ریموو کړم کلیک مې کړو ګوره هغه فاصله چې موږ سره وه هغه پاک شو ریموو شو صحیح. بعدي آپشن چې موږ سره دی بارډر دی بارډر کې به کار کوو بارډر فکر کوم یو څه وخت نیسي. بارډر په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د لیکلو ته بارډر څنګ ته بارډر سرحد ته وایي بارډر لینونه واچوو. مثال زه ورته دلته راځم بارډر ته راځم ورته یم چې دې ته بارډر بټ لاندې دپاره لاندې طرف نه یو لاین ورته واچوم ګوره کلیک کوم لیکل ته لاندې یو بارډر لاین واچولو. بل ورته یم چې ټاپ طرف نه پاس طرف نه یو بارډر واچوه. بل ورته یم چې لیفټ طرف نه هم ورته واچوه چپ طرف نه هم لاین واچولو. بل ورته یم چې نه رایټ طرف نه هم واچوه بارډر رایټ. ګوره لیکل په یو بارډر کې بند شول په یو چوکاټ مو ورته واچولو صحیح چوکاټ ورته اچولی شو. همدارنګه نو بارډر کې غواړئ چوکاټ بېرته لرې کولی شي. آر بارډر ټول ار یو پراګراف ته چې موږ کله انټر کوم ځای کې وهلی هغې نه بعد کومه جمله موږ شروع کړې هغې ته ټول ته بارډرونه واچوه دې ځای نه کړه. مختلف نور بارډرونه آوټ ساید اینډ ساید بارډرونه ورته واچوه. مثال کله جدول جوړ کړي بیا بعضې خانې قیدول دي قید کمۍ قیدوه هغه ټول کارونه دې ځای کولی شو. او یو شی ډاکټر صاحبانو چې مخکې موضوع کې مو هیر شوی دی هغه باید زه ووایم اوس مې یاد ته راغلو مهم شی دی. مونږ او تاسو وویل چې کله مونږ لیست جوړوو هغې ځای نه بولیټس ته راتګ ته ضرورت نه لرو چې دلته راشو دې ته وخت ضایع کړو. څه شی کوو دلته راځو د کیبورډ له طریقې درته ښیم اسانه طریقه. مثال ته ورته وایي چې شمېره ورته وکړي یو نه یو به پریس کې که قوس علامه ورکړي قوس به ورکړي سپیس به ووهي خلاص لیکل کوه انټر هېڅ هغې ځای ته تګ ضرورت نشته کولی شي څومره هم لیکل کوي صحیح شو اتومات شمېره کې. یا که دغسې نه غواړې ته ورته چې نه زه داسې کوم چې قوس کې یو بندوم په دې شکل بیا سپیس به ووهې بس لیکل کوه یو قوس کې بند شو صحیح شو بیا هم کولی شي. دا د کیبورډ له طریقه اسانه طریقه ده. او یا که داسې هم نه کوې داسې ورته ووایې چې مثال زه ای بي سي ورته ورکوم شمارې ته ضرورت نشته ای به ووهې قوس ورکوي یا نقطه ورکوي ای ډاټ سپیس صحیح. اوس ای بي سی ډي ټول اتومات خپله لیست کې خپله راځي. ګوره زه ورته لیکم یو څه لیکل مې ولیکل مثال انټر بي سی ډي ای اف څومره هم چې ته لیکې کولی شي لیست مستقیم د کیبورډ له طریقه جوړ کړي. هېڅ ضرورت نشته چې ته بلټس ته پاس آپشن ته لاړ شي هلته وخت پرې ضایع کړي. دې ځای نه شارټکټ تاسو زده کړئ. بیا هم که چېرې تاسو مثال ای دی ای کې مثال لیول تغییروئ ټیپ به پسې وهئ ای کې بیا دغه شکل دی بیا دغسې هغه د مثال ای کې د دې جنس چې دی د دې کې بیا نوره برخې دي هغې کې بیا نوره برخې دغسې هره برخې دپاره دې ځای نه کیبورډ له طریقې هم تاسو جوړولی سئ چې دغه آپشن د کیبورډ له طریقې باید هم تاسو زده کړئ. دا فکر کوم د هغې نه اسانتر دی یو څه. راځو بل موږ سره هاریزنټل لاین دی. هاریزنټل لاین د دې په واسطه موږ کولی شو یو لاین واچوو لیکلو ته دا لاین یو خو د دې ځای نه هاریزنټل لاین اچول شي خو زه درته یو بله طریقه لنډه طریقه اسانه طریقه ښیم چې څو قسمه لاین تاسو د کیبورډ نه اچولی شي. کیبورډ نه موږ څو قسمه لاین اچوو. لومړی به تاسو څه شی وکړئ یو خو دغسې دی چې څو د پوه دپاره منفي ووهئ انټر به کړئ یو لاین خواص بدمن شروع دی. لاینونه اچول دي ډاکټر صاحبانو یو څو قسمه دا هم درته اچوم چې مدیر صاحب اشاره کوي چې وخت دې پوره دی. نو د کیبورډ له طریقې موږ تاسو مختلف لاینونه اچولی شو چې یو شیفټ پلس شیفټ سره به څو ونیسئ 3
دا ووهئ انټر به کې دا بل قسم دی شیفټ 8 ووهئ دا بل قسم دی او همدارنګه شیفټ سره به منفي علامه ونیسئ دا بل قسم دی او شیفټ سره به دا علامه ونیسئ شیفټ سره به دا علامه ونیسئ انټر به کې دا بل قسم دی یعنې څو قسمه لین تاسو اچولی شئ هغه بیا تاسو کولی شئ اوس وخت کم دی مدیر صاحب اشاره کړي چې وخت پوره دی نو ډاکټر صاحبانو فکر کوم نن د کمپیوټر کې څه مشکل دی مایک کې تاسو که کوم ځای کې پوه شوی نه وئ مشکل نشته خپل سوال مو مطرح کړئ نیکسټ لیکچر کې به درته تشریح کوم وخت پوره دی دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ چینل سبسکرایب کړئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ تر بیا ښه وخت